کسایی که بدون از اینکه ما معرفی کنم فهمیدن شناختن دمی کامنت نامش بگیرن. السلام علیکم دوستای عزیز، مادر باشین به چینل یوتیوب فواد نادری خوش آمدین. دوستای عزیز، امروز ما آمدیم به یکی از کشورهای مقبول دنیا. دوستا، ما از افغانستان فعلا مسافر شدیم، آمدیم به ترکیه. این میدان هوایی ترکیه است. ببینید چقدر مقبول است. یکی از بزرگترین میدان های دنیا و یکی از مقبول ترین میدان های دنیا است. دوستا، ما آمدیم به کشور ترکیه و از اینجا انشالله به شما برنامه هایی دارم و تصاویری به شما دارم. انشالله با افغان های خود ما میبینیم، حال و احوال از ورا داریم و چند مدت انشالله ما می باشیم در ترکیه و تصاویر خوبتر و زیباتر از جمعی داشته باشیم. ببینیم که دوری از وطن چقدر سخت است. همین مسافرای ما شما که از افغانستان برآمدن به کشورهای اروپایی آمدن، مثلا در ترکیه هستن یا کشورهای دیگه هستن، چه قسم تر میشه همین وقت سرشون. دوستا با ما باشین، تصاویرها رو انشالله شما بیننده باشین. چنل ما رو سابسکرایب کنین. لیر من دوستان سلامک سراستی فواد نادری فعلا په ترکیه کې ده او افغانستان نه راغی. نو دجین انشالله ستاسو خبرونه لرم. لمک سره اوسئ. سلامونه دوستانو، جوړ په خیر، صد مخده انشالله خیراتی ده. دوستا چال دارین، بخیر هستین؟ خدا کنه جور صحتمند باشین. دوستای عزیز، اینجا را بلد هستین یا نه؟ کسایی که بدون از اینکه ما معرفی کنم فهمیدن شناختن دمی کامنت نامش بگیرن. تشکر دوستای عزیز که برنامه ما رو تعقیب میکنیم. تا این لحظه همراه ما هستیم. ما دوستای عزیز یک جای به نام افغان برنو میگه، شنیدین نامش؟ افغان برنو دیگه یک جای مشهور است. البته اصلی زیتون برنوست که افغانای ما شما او را به نام افغان برنو مشهور کرده. اینجا میگه زیاد افغانا را که گم کردیم مثل اینجا دیگه فکر کو پیدا میکنی. کابل نمیجه است. کل افغانستان یک افغانستان کوچک از اینجا میجه. فکر کنین هزار قوم نمیجه. حتما با یک افغان هم اینجا سر میخوره. دکانای مختلف دارن اینجا، هتل دارن، خانهایشان بسیار زیاد در این منطقه هستن. هتلای بسیار لطف از افغانای ما شماست. انشالله در تصویر براتون نشان میتم. در اینجا دکانایش هستن. کسا اینی دکان هم میبینین. اینمی دکان از افغان ما شماست. میبینین لباس فروشی است. این از افغان ما شماست و جای مختلف داره. دوستا ببینین. البته اینجا رستورانت های افغانی ماست. کسایی که نو میخواین غذای افغانی بخورن باز بیان دیگه. نمیجه به نام افغان رستورانت است و در ضمنش به نام افغان ترک رستورانت است و یک رستورانت دیگه به نام نوایی. این رستورانت ها دیگه در نمیجه رستورانت ها است. دوستا باز اگه میخواین غذای افغانی بخورین، کسایی که دوست ندارن غذای دیگه جا رو بخورن یا خوردن هم میتونن. باز میتونن غذای افغانی خود ما قابلی کباب که غذای مشهور ما شما زیگان از این میتونن استفاده کنن. دوستان دلته البته سیاو جای دست دل افغانان زخت زیاد اوسیگی. دکانون استدی، رستورانتون استدی. دلته سراغ نو خپل راغ نو رکه. افغانان سه همیشه راضی. اولین جای چې راضی څه فکر کومه یو خانقری ته ځي او خانقری نه هم زیاتره په استانبول کې او د زیتون برنو کې نه بیخي زیات راځي. ان شاء الله تصویر کې تاسو بعض ځایونه ښیم. دا ګوري دوستانو، د افغانان سل ترغلي دي حتما دلته بلدی لري. بلدیت لري. دغه کوچه هم په نوم دی کوچه مای فروشی دیگه. البته د مای پزی موږ تاسو هم اصطلاح باندې به تاسو تصویر وښیم. ګوره انسان دلته مایان دي. وینئ دغه کوڅه. راځئ دوستان لږ وړاندې به لاړ شو. بعد دوی نه افغان رستوران. نو خو وروره اولین شی چې هر چېرته ځو هغه ډوډۍ ده. نسغه مو باید وکړو. نسغه مو وخورو. نو دې لپاره زه خو همداسې یم. باید یو ښه رستوران او ښه ځای د ډوډۍ لپاره زه باید پیدا کړم. یو دوستانو دغه ځای ده په نوم د افغان رستوران. ګورئ دوستان، ما سکرین شاته به یې ګورئ. هغه توره لوحه چې معلومیږي دغه موقعیت کې دا منطقه بلوار ده. ښه بلوار زیتون برنو. نو دلته نو مختلف رستورانتونه دي. برګر کینګ ګورئ
برګر کینګ یو برانډ ده دا ده دا ستا ده او یو بل شی زه ته دوستان ووایم چې که غواړئ تاسو خپلې پیسې تبدیله کړئ په زیتون برنو کې دلته زه درته یو صرافي ښیم چې هغه صرافي نسبت د نورو صرافیانو نه پیسې لږ زره جګې ماتوي دا یو ماجد ده د ماجد نه دی خوا دا تصویر به وکړم بیا حتما تاسو دلته پیدا کولی شئ ګورئ دغه صرافي ده دا دا شاته مې صرافي ده همدې صرافي کې تاسو کولی شئ خپلې پیسې ډېر په ښه توګه البته په لږ زره قیمت یې لږ جګې ماتې کړي هو سیم کارت ته که ضرورت وي دوستانو سیم کارت زما شاته ویني په نوم د ترکسل او وړاندې ترکسل په نوم یو ځای ده هلته تاسو کولی شئ سیم کارت واخلئ او رستورانټونه به هم زه ته ښکاره کړم د افغانانو رستورانټونه چې دلته زموږ او تاسو افغانان رستورانټ لري او غذاګانې یا ډوډۍ په ترکیه کې ډېره مشهوره ده ډېر ترکان ورته راځي نو راځئ لاړ شو دوستانو دا هم درته زه درته ښکاره کړمه ښه ګورئ دوستانو دا کوڅه ده دا بلوار کې زموږ او تاسو افغان ترک رستورانټ سلام دا هم نوایی رستورانت نوایی ګوره زموږ او تاسو د افغانستان بیرغ پکې شته ده دا وینئ تصویر شاته نوایی رستورانت او دې خواته یې دوستانو کوم رستورانت ده افغان ترک رستورانت د افغان نوم چې اورئ ګوره دوستان راځم باغ کېږي مسافرت کې زموږ او تاسو بیرغ او دلته رستورانت کولی شئ دا دواړه رستورانتونه مخامخ دي شیریاق مختلفې ډوډۍ د افغاني البته دلته کولی شئ تاسو یې افغان ترک دغه لوحه ده البته دا هم کوڅه ده ښه دا هم نوایی رستورانت تو ودرېږه وړاندې صاحبه به واخلو دې نه سلام علیکم مانده نباشین جان شما خوب است بخیر دست شما خوب است دست شما خوب است تصویر بگیریم از بچه ها بگیریم ما را خب بیا که چای تشکر زنده باشین ما وطن بود ترکیه آمدیم دیگه اوجم برنامه تلویزیونی و یوتیوبی است باز من به افغانای ما شما کی جمعه دیگه رستورانت ها رو باید معرفی کنیم کمی من باید سیدن این رستورانت ها باید به چون غذای افغانی رو من خودم دوست دارم اما میشه یک روز دو روز ما آمدیم نان شما را خوردیم باشه که ما تمام شریعت که جور میکنم وطن باشه شریعت جور کردن همیان در این فصل شریعت داریم شریعت دیگه سایز خب یک دو گپ حالا میزنیم کی میزنه باز پس ما میایم نیم ساعت پس کی کامرا گپ میزنه یا باز دیگه اینجا باز چی میکنیم خب این رستوران برام نوایی است نه نوایی است سایز چه وقت بعد جور میشه در 15 دقیقه بعد یخ میرسه شروع میشنه بعد اونجا در شروعش هست قسم بکنه سایز تشکر خیر زنده باش زنده باشه خب دوستان دلته شیرخ جوړیږي نو پس به ورته راسو دې شیرخ به وګورو افغاني هغه طعم افغاني پکې شته ده که نشته ده نو تاسو موږ سره اوسېږئ انشاءالله نور ځایونه هم تاسو ته ښکاره کوو او موږ ته نه مه پرېږدئ موږ او تاسو افغانان یار چې ته مهمان نوازه دي وایي راځه چای وڅښه او چای ست همیشه کوي که نور هېڅ شی نه چای خو شته ده از موږ او تاسو وایي چای نمیخوري معلومه نه نمیخورم شیرخ میخورم نو تر هغه شیرخ جوړیږي نور ځایونه به موږ وګورو بیا که فرصت وربسو یو تصویر به د هغه ځای نه هم موږ او تاسو ولرو دغه مسجد دلته ډېر مشهوره ځای ده البته رستورانت که تاسو ته ووایم دغه مسجد ته نږدې ده ګوره دغه مسجد تاسو پیدا کړئ دلته کولی شئ لمونځ هم وکوئ دا مسجد وینئ ایمینی مسجد ده دغه تصویر تاسو ولري فقط یوه کوڅه خواته زموږ او تاسو د افغانانو ځای ده